الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. الآية: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على محمد عدد ما يحبه ويرضى. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جناب مرشدنا وسیدنا حضرت ملنگ سے مبارک دامت برکاتهم وفیوزاتهم العالیہ، نور جید علماء کرامو د اسلام و د دین سره متعلق او محبت لرونکو عوامو ملګرو مسلمانانو، نن شپه د شعبان المعظم 15 شپه ده. مونږ او تاسو د ملنګ سے مبارک په دربار کې راجم یو. عبادت ہر عبادت مزہ کئی، لیکن انسان پا عبادت خیستخ کاری، لیکن انسان دا اللہ جل جلالہ مملوک دے او دا اللہ مخلوق دے. انسان سر اللہ جل جلالہ ډېر احسانات کړي دي، او انسان عبد الاحسان دی. د انسان طبیعت دا دی چې څوک کو سره احسان وکړي دی د هغه تابعداري. یو انسان ته یو مالدار سړی وړو ته روپۍ ورکړي چې په دې روپیو باندې بچیو ته وړه واخله، یا چای او بوري ته روپۍ ورکړي چې په دې باندې بچیو ته چای او بوره واخله. د دې فقیر او مسکین په خوله کې به د دغې مالدار سړي صفت کا نور احسانات ور سر زیاد کی
یقینو که دا مسکین او فقیر با د مالدار انسان در پری نگدی سترګې به لیدل داغه د مخ کوي لاسونو پښې به داغه په خدمت کې لګیا کړي او د دې سخی سړی په دربار کې به پروت د انسان طبیعت دا دی چې د احسان غلام او تابع الله جل جلاله چې انسان سره کم احسانات کړي هغه د قیمت نه بالا تر دي که یو غریب سړی ته مونږ او تاسو وایو چې ستا خو سترګې دوه دي $1 کروڑ به درکم دا یوه سترګه راکه قسم دی کوي یو غوږ راکه نو قسم دی کوي ورته ووایو د لاسونو د 10 ګوتې دي ټوله ورځ مزدوري کې دومره $1 به درکم دا یوه ګوته به ترېنه پرېکم راته وایي به مازغه دې خراب د الله جل جلاله احسانات مونږ او تاسو سره سم ډېر دي او هر نعمت د کروڑونو د اربونو $ډالرو نه اعلی دی هلته هغه مالدار سړي چې مسکین سره د 1000 روپۍ امداد کړی د هغه در نه پرېږدي د هغه صفت نه پرېږدي نو مونږ او تاسو سره چې الله پاک د اربونو روپو نه زیات د $ډالرو نعمتونه را کړي دي نو څنګه به د الله صفت پرېږدو نو انسان په دې ښایسته ښکاري چې دا سر دی د خدای پاک د الله د پاره په سجده پروتي او په ژبه باندې د الله یادي فکر کې د الله د مخلوق د کمالاتو فکر پروتي چې خدای دا مخلوق دې پیدا کړي دې کې دا حکمت او دا کمال دی نو انسان چې د الله په عبادت کې مصروف وي دا ښایسته ښکاري او باعزت ښکاري ځکه چې د الله پاک د سره ډېر احسانات کړي بیا په دې عبادت کې چې سړی د عابدانو سره متعلقي د نیکانو سره یې دا ډېره اعلی خبره د دین اعلی نعمت نشته دیو جن که مونږ او تاسو قرآن کریم را پورته که یو آیت پر راښکاره شي د سورة المنافقون اخرنی آیت ته الله فرمای وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين الله فرمای و بندگانو کمال می چې درکړې زما په لاره کې خرج کړئ مخکې د دینه چې یو وخت در باندې راشي د ځان کدن او د مرګ بیا ما ته سوال کوي چې خدایا لک خو به دې رستو کړی وی یو 15 دقیقې ژوند به دې را کړی وی ما به پکې 2 کاره کړی وی یو به مې صدقه ورکړی وی دویم به مې دا باقي ژوند دا د اولیاو د نیکانو سره تیر کړی وی
چې کله مرګ راتلی چې زه د نیکانو په مجلس کې چې سړی د زنکدن په وخت کې یو مسلمان ارمان د نیکانو د مجلس کوي معلومیږي دا چې دا د ټولو نه اعلی شی دی قصر نه غواړي ځمکه نه غواړي مال نه غواړي سره زر او سپین زر نه غواړي دی د نیکانو مجلس غواړي زنکدن وخت کې معلومیږي دا چې د دین قیمتي شی نشته بل ځای کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین اے مومنانو د الله نه وډار شئ او ژوند مو د نیکانو او د اولیاء سره تیر کړئ دی وجنا مولانا روم سے فرمائی یک زمانہ صحبتی با اولیاء بہترس از 100 سال عبادت بیریا سبحان الله یو زمانہ د اولیاء سره صحبت کول دا د 100 کالو د عبادت بیریان افضل ده اشرف علی تنویر رحمه الله تا یو سړی راغی ورتوی مولانا روم صاحب ډیر زیاته کړه یو سړی د ورځې روزه کوي او د شپې الله ته ولاړی او د 100 کاله داسې عبادت وکړه ریا یې پکې نه وه مولانا روم صاحب وایي د دې 100 کالو د عبادت نه یو ساعت د اولیاء سره ناسته افضله ده دومره زیاته نه ده پکار اشرف علی تانوی رحمه الله ورته فرمایل مولانا روم صاحب یقینا شعر غلط ویلے زبه درته صحیح کم وی تو وایا وی دا شعر دسی پکار دے یک زمانہ صحبتی با اولیاء بہترس از 1000 سال عبادت سبحان الله یو زمانہ د اولیاء د نیکانو سره ناستا دا د 0 کالو د عبادت نه افضل ده او بهتره ده هغه ورته وی مولوی سے ما 100 کال نه منل تا په 0 کالو بدل کړه ورته وی بچیا پویوم دی یو عابد چې 0 کال عبادت ته الله پاک کی هغه د دې یقین وسره شته چې دنیا نه به با ایمان ازم اعتبار خو خاتمه ته ده ورته وی نه وی چې څوک د نیکانو خلقو سره کینی دتا یو ټیکټ ورکړی شوی دی چې لا یشقا جلیسهم د دوی ناس سړی هغه نه بدبخته کیږي په بدبختیو کې د ټولو نه غټه بدبختی دا ده چې انسان د دنیا نه لاړ شي او ځان سره ایمان وینسي ځان سره ایمان وینسي نو د اولیاء او د نیکانو سره ناستا دا هغه نعمت ته چې دا په عبادت کې نه پیدا کیږي زمانه خبره دا مقصد نه دی چې موږ به عبادت نه کوو عبادت بم کوو او تعلق بم هغه بم ساتو دقه وجه ده چې دا صحبت ته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه را شروع شوه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه هغوی چې اسلام قبول کړی دی نو اکثر صحابه سپینګیری او ډېر عمر دنیا کې تیر کړو نو عبادت ته صحابه انتهایی کم دی لیکن مرتبه د صحابه دا د ټولو نه اعلی علما وایي د تمام دنیا اولیاء بزرگان قطبان او غوثان را جمع کا د یو ادنا صحابی د پخو ګرد ته نه رسیږي ولی دی اولیاء نیکانو سره عبادت شتا خدا الله د نبی صحبت ور سره نشتا نو کمال هغه صحبت کې ده نو د رسول الله مبارک صحابه ولی اعلی دي
دا الله د نبی صحبت ورته ملاو دی نو دا صحبت ته نیکانو سره دا سلسله وار د رسول الله مبارک نه راغلی دی بیا مرتبه د تابعینو د ټولو نه اعلی ده ولی هغوی سره صحبت ته صحابه دی نو د نبی علیہ السلام او د تابعینو په منځ کې په صحبت کې یوه واسطه ده تابعی صحابی لیدلی دی او صحابی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم لیدلی نو فاصله کمه ده نو د تابعی مرتبه لوړه ده بیا تبع تابعی بیا د عامو نیکانو نه اعلی دی ځکه دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته نږدې دی دوا واسطو باندې د تابعی لیدلی او تابعی صحابی لیدلی صحابی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم لیدلی هغه انوارات او فیضان چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خپلو صحابو ته ورکړی دی د هغې ډېره حصه هغه تبع تابعی ته ورکړی شوی دی داسې ورپسې راځه یکې با دیګرې څومره اولیاء کرام چې مخکې تیر شوي دي د هغوی صحبت اعلی دی په نسبت د راتلونکو باندې نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه څنګه سلسله د علم نقل د تواترن داسې سلسله د صحبت